د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ایله یم چې جوړ او روغ به یاست. د نن درس د تیر درس ادامه ده. په تیر درس کې موږ تاسو متبادلې زاویې مو زده کړل. د نن په درس کې به موږ تاسو د متبادلې زاویې اړوند څو مثاله به زده کړو. راځئ د خیر سره درس ته. درنو لیدونکو اول سوال داسې دی، تاسو وګورئ به موازي خطونه د یو قاطع خط په واسطه کټه سوي دي، داخلي او خارجي متبادلې زاویې جوړې کړي دي. اوس وایي اته متبادلې زاویې دلته موجود دي چې څلور داخلي دي او څلور چې خارجي دي. وایي په جې کې دغه څلورمه شمېره زاویه چې ده 80 درجې پراخوالی لري او وهمه زاویه چې ده 120 درجې پراخوالی لري. دا نورې زاویې پراخوالی نامعلومه دي. تاسو د دغو زاویو پراخوالی چې کوي معلوم کړئ. راځئ د خیره سره ګرانو شاګردانو څنګه موږ تاسو کولی سو. په تیر درس کې ګرانو شاګردانو موږ تاسو ته وویل موږ ویل که چیرې دوه موازي خطونه د یو قاطع خط په واسطه قطع سي او یوه زاویه د قاطع خط یوې خواته او بله زاویه د قاطع بلې خواته ایجاد سي، نو دغې دوې زاویې ته موږ تاسو چې وایو متبادلې زاویې وایو چې مشترک راس ونه لري. دا خو د تیر درس و. او بل په تیر درس کې موږ ویل همیشه متبادلې زاویې یو بل سره چې دو په دو سره مساوي دي. اوس نو تاسو وګورئ په دې ځای کې څلورمه شمېره د قاطع یوې خواته ده، شپږمه شمېره د قاطع بلې خواته ده او تاسو وګورئ دا دواړه مشترک راسونه نه لري. نو څلورم او شپږم کومې زاویې دي؟ متبادلې زاویې. نو موږ داسې لیکو د داخلي متبادلې زاویو له مخې لرو د داخلي متبادلې زاویه. تاسو ښه متوجه سئ. په دې ځای کې تاسو وګورئ څلور داخلي زاویه ده، شپږ داخلي زاویه ده او دا څلورو شپږ متبادلې زاویې دي. نو متبادلې زاویې خو یو بل سره چې مساوي دي. نو موږ وایو د څلور زاویې پراخوالی مساوي دي د شپږ د زاویې پراخوالي سره. څرنګه چې په دې ځای کې زموږ تاسو د څلور زاویې پراخوالی مو څو درجې دی په مثال کې موږ ته راکړل سوي دي 80 درجې دي. نو موږ ویلی سو چې د شپږ زاویې پراخوالی هم څو درجې دي؟ 80 درجې. د څلور او شپږو د زاویو پراخوالی معلوم کړئ. څلور د وخچې په کتاب کې موږ ته راکړل سوي وو، شپږ د اوس مو پیدا کړئ چې هغه څو سوله 80 درجې سو. نو زه دلته لیکم د شپږو مخ ته چې مساوي دي په 80 درجو سره. راځئ د خیره سره دا اوله برخه یا ای جز. راځو د خیره ګرانو شاګردانو اوس تاسو وګورئ بي جز ته به راسو. په داخلي زاویو کې تاسو وګورئ 3 او 15 زاویه. 3 د قاطع خط یوې خواته، 15 د قاطع خط و بلې خواته موقعیت لري او تاسو وګورئ مشترک راس نه لري. نو موږ وایو 3 او 15 دواړه یو بل سره چې متبادلې زاویې دي، داخلي متبادلې. نو داخلي متبادلې زاویې چې سوله نو د 3 زاویې پراخوالی مساوي دي د څو؟ د 5 زاویو د پراخوالي سره. د 3 زاویې پراخوالی مساوي دی د 5 د زاویې د پراخوالي. که چیرې یو څوک پوښتنه وکړل د څه شي پر اساس ته دا خبره کوي، ورته د متبادلې زاویې پر اساس. متبادلې زاویې پر اساس زه دا خبره کوم. که چیرې تاسو ته شکل ته وګورئ نه د 3 زاویې پراخوالی موږ ته راکړل سوی دي نه د 5 د زاویې پراخوالی. نو موږ نسو کولی چې د 3 او 5 زاویې پراخوالی چې کو معلوم کو. راځئ د خیره سره. خیر تاسو د یو ګړي لپاره دا دغسې پرېږدئ. ګرانو شاګردانو که چیرې تاسو شکل ته وګورئ د 4 زاویې پراخوالی څو دی؟ 80 درجې. د څلورو د زاویو په مقابل کې کومه زاویه قرار لري یا وشاته کومه زاویه
قرار لري، دوهمه زاویه قرار لري. دغه دوه او څلور یو بل سره چیش دي؟ متقابل البراز زاویې دي. نو زه ویلی سم چې د څلور زاویې پراخوالی مساوي دی د دوې زاویې د پراخوالي سره. د چیش پر اساس دا دواړه سره مساوي دي؟ د متقابل البراز پر اساس. د متقابل البراز زاویې پر اساس موږ ویلی سو چې دغه د څلور د زاویې پراخوالی د دوو د زاویې پراخوالی سره چشتي مساوي دي. څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي د څلور زاویې پراخوالی څو دی؟ د څلور د زاویې پراخوالی مساوي دي په 80 درجې سره. نو څرنګه چې څلور او دوه یو بل سره مساوي دي، نو د دومې زاویې پراخوالی هم مساوي دي په څو درجې سره؟ په 80 درجې سره. ښه، نو دلته معلوم وکړئ، راځئ دلته ولیکو چې د دوو زاویې پراخوالی مساوي دي په 80 درجې سره. دا د 80 درجه موږ چیش کړل ومو لیکئ. ښه ګرانو شاګردانو، اوس موږ څنګه کوو؟ راځئ د خیره سره دلته یو بل نکتې ته تاسو ښه متوجه سئ. 5مه زاویه او 8مه زاویه، 5مه زاویه او 8مه زاویه موږ لرو. ګورئ، د 8مې زاویې د اضلاعو د امتداد په نتیجه کې شاته یو بله زاویه جوړه سوې ده چې د 5مه زاویې په نامه یادیږي، چې دغه 8مه زاویه او 5مه زاویه چشتي مشترک راس لري. نو دغو زاویو ته موږ تاسو چیش ویلی سو؟ متقابل البراس، د یو بل مقابل کې قرار لري. او متقابل براز زاویه همیشه یو بل سره چیشتي مساوي دي. دا سی جز ولا دلته به زه ولیکم. ښه، نو اوس او یو بل سره همیشه سره چیشتي مساوي دي. نو زه ویلی سم چې د 7 زاویې پراخوالی مساوي دی د 5 د زاویې پراخوالی سره. دا 5 چې دی د زاویې نوم دی، لکه الفا، بیتا، ګاما. موږ نه اوږده ماس وایو، دغه زاویه د 5مې زاویې په نامه یادیږي. صحیح سو؟ راځئ د خیر دا د چیش له مخې موږ سره وایو، دا هم د متقابل البراس زاویې پر اساس ویلی سو چې د 5مې زاویې پراخوالی مساوي دی د 8مې زاویې د پراخوالی سره. اوس په دې ځای کې 8مه زاویه څومره پراخوالی لري؟ زموږ تاسو 8مه زاویه 120 درجې پراخوالی لري. نو 5مه زاویه بره څو پراخوالی کیدلی سي؟ خو 8 و 5 سره مساوي دي. نو د 5 زاویې پراخوالی هم 100 درجې دی، 120 درجې. ښه، راځئ دلته د 5مې پراخوالی مو هم معلوم کړئ. نو راځئ د خیره ولیکو چې زموږ تاسو 5مه زاویه مساوي کیږي په 120 درجې سره. آفرین، ډېر ښه. ګرانو شاګردانو، په دغه بي شمېره کې موږ تاسو وویله چې 3 زاویه د 5 د زاویې سره مساوي دي. دلیل مو وویل ځکه چې یو بل سره چیشتي متبادلې زاویې دي. د متبادلې زاویې پر اساس موږ ویلی سو دا سره مساوي دي. اوس چې د 5مې زاویې پراخوالی معلوم کړي چې 120 درجې سوله، د 5مې زاویې پراخوالی معلوم کړي 120 درجې سوله. نو څنګه چې 5مه زاویه د 3مې زاویې سره مساوي دي، نو په نتیجه کې ویلی سو چې 3مه زاویه هم څو درجې دی؟ 120 درجې دي. دا چې مو پیدا کړي دي، راځئ په یو قوس کې ولیکو چې بالا زموږ ستاسو څخه بیا ورک نسي په دا دومره لیک. دا مو پیدا کړل، دا دواړه قیمتونه مو پیدا کړل، دا دواړه مو پیدا کړل. نو په یو چوکاټ کې به دوی ونیسو. ښه، اوس 3مه زاویه څو سوله؟ 120 درجه. نو راځئ دلته ولیکو 120 درجه. ښه، ګورئ دا داخلي زاویې پراخوالی ټول مو معلوم کړ. په خارجي زاویه کې تاسو وګورئ یوازې د 1 زاویې پراخوالی او د 8 زاویې پراخوالی پاتې دي چې موږ باید معلوم کړو. تاسو وګورئ د خارجي متبادلې پر اساس، د خارجي متبادلې زاویې پر اساس، خارجي
متبادل زاویه پر اساس موږ چې شو ویلی سو د خارجي متبادل زاویه پر اساس موږ ویلی سو چې د دویمې زاویې پراخوالی مساوي دی د اتمې زاویې د پراخوالي سره د چیش پر اساس د خارجي متبادل زاویې پر اساس ولې یوه زاویه د قاطع یوې خواته پراته ده بله زاویه د قاطع بلې خواته پراته ده او مشترک راس نه لري نو دا دواړه زاویې چیش دي خارجي متبادل زاویې دي او دلته راسئ یو او اوه هم یو بل سره مساوي دي د یو زاویې پراخوالی مساوي دی د اوه د زاویې د پراخوالي سره علت یې چیش دی تاسو وګورئ دا یو د قاطع یوه خواته ده او اوه د قاطع بلې خواته ده مشترک راس نه لري نو دغه دواړه زاویې چیش دي خارجي متبادل زاویې دي او خارجي متبادل زاویې همیشه یو بل سره چیش دي مساوي دي ښه اوس نو تاسو وګورئ په د دوو او اتو کې موږ تاسو یو قیمت لرو و د دوو مقدار مساوي دي په 15 درجې سره د دوو زاویې پراخوالی 15 درجې څنګه چې دوه د اته سره مساوي دي دا زاویې سره مساوي دي په یاد ولرئ دوه او اته عدد نه دي سره مساوي چې بیا غلط یې نه کوي آفرین څرنګه چې د دوو زاویې پراخوالی 15 درجې دي نو د اتو زاویې پراخوالی هم مساوي دي په څو سره په 15 درجې سره نو اوس موږ ویلی سو چې 15 د 15 سره چیش دی مساوي دي زه چې وایم چې د دوې زاویې پراخوالی د اته زاویې د پراخوالي سره مساوي دي معنا دا دواړو مقدارونو 15 دي او 15 یو بل سره چیش دي مساوي دي راځئ دلته یو او اوه دواړه خارجي متبادل زاویې دي نو د یو زاویې مقدار خو موږ ته نه دی معلوم مګر د اوه زاویې مقدار راته معلوم دی د اوه د زاویې مقدار څو درجې دي 120 درجې یو سل شل ده څرنګه چې اوه د یو سره مساوي دي نو د یو زاویې پراخوالی هم مساوي دي په 100 څو کېږي په 110 درجې سره مساوي کېږي ګران شاګردانو تاسو راځئ هغه کوم زاویې چې مو پیدا کړي دلته به ولیکو د اتو زاویې پراخوالی 15 درجې سو دا دی دلته 15 زه لیکم د یو زاویې پراخوالی مو معلوم کړي څو 110 دلته به زه 110 ولیکم 110 درجه اوس نو تاسو وګورئ په شکل کې ټولې زاویې موږ تاسو د متبادلې زاویې د تعریف پر اساس یا د اویاوم ویډیو د تشریح پر اساس چې مو کړل پیدا مو کړل راځئ د خیر سره دویم سوال ده راځئ د خیر سره ګران شاګردانو دویم سوال چې شوی وایي په دې شکل کې ګورئ اوله زاویه دوهمه زاویه دریمه زاویه دغه جیش درجې چې پراخوالی موږ ته معلوم شوی دا زموږ تاسو څلورمه زاویه شوله دا پنځمه زاویه شپږمه زاویه اوومه زاویه اتمه زاویه وایي په دې شکل کې دوې زاویې زه تاسو ته درکوم اول څلورمه زاویه ده د څلورمې زاویې پراخوالی څو درجې دي 10 درجې دي او د پنځمې زاویې پراخوالی څو درجې دي د پنځمې زاویې پراخوالی 150 درجې دي وای په دې شکل کې چې نور ټولې زاویې نامعلومه دي د دغه نامعلومو زاویو پراخوالی چیش کوي پیدا کوي د متبادلې زاویې پر اساس راځئ د خیر سره ماته ښه متوجه سي هر کله چې موږ تاسو په شکل کې ګرانو شاګردانو زاویې پیدا کوو تاسو کوشش وکړئ متقابل براس په نظر کې ونیسئ اوس نو تاسو وګورئ شپږ او درې شپږ او څلور یو بل سره چشتي متبادل زاویې دي پنځه او درې یو بل سره چشتي متبادل زاویې دي څلور او دوه بیا یو بل سره متقابل براس دي یو درې متقابل براس دي پنځه او اووه متقابل براس دي شپږ او اته یو بل سره چشتي متقابل براس دي نو راځئ د خیر سره اول زه د داخلي متبادلو زاویې پر اساس د څو زاویې تاسو ته لیکم داخلي متبادل زاویه پر اساس د داخلي
متبادل زاویه پر اساس. د داخلي متبادل زاویې پر اساس ګرانو شاګردانو موږ تاسو ویلی سو چې د څلور زاویې پراخوالی مساوي دی د شپږ د زاویې د پراخوالي سره. ولې چې تاسو وګورئ د قاطع خط یوه زاویه یوې خواته پراته ده، بله زاویه بلې خواته پراته ده او مشترک راست نه لري. څلور و شپږ دلته وګورئ 5 او 3 ویلی سو موږ چې د 5 د زاویې پراخوالی مساوي دی د 3 د زاویې د پراخوالي سره. ولې چې تاسو وګورئ یو د قاطع یوې خواته بله زاویه د قاطع بلې خواته مشترک راست نه لري. نو دغو زاویو ته و دغو څلورو زاویو ته څه ویلی سو؟ داخلي متبادلې زاویې ویلی سو. اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ د څلور زاویې پراخوالی څو درجې دي؟ 10. نو د څلور د زاویې پراخوالی 10 درجې دي. سره کوم چې څلور د شپږ سره مساوي دی نو موږ وایو د شپږ زاویې پراخوالی هم څو درجې کیږي؟ 10 درجې کیږي. دا دی یوه زاویه خو موږ تاسو معلومه کړله چې د شپږ د زاویې پراخوالی یا د شپږم نمبر زاویې پراخوالی مساوي دی په 10 درجې سره. تاسو وګورئ 5 او 3 خو سره مساوي دي. د 5 زاویې پراخوالی څو دی؟ یا د 5م نمبر زاویې پراخوالی څو دی؟ د 5م نمبر زاویې پراخوالی 150 درجه ده. څنګه چې 5م نمبر د 3م نمبر زاویې سره مساوي دی نو 3م نمبر زاویه هم مساوي کیږي په 100 درجې سره، په 150 درجې سره. نو دا دی د 3م نمبر زاویې پراخوالی هم چې شول معلوم شول. اوس داخلي زاویو کې دا جیش سوله دا 1.5 سو د 3 زاویې پراخوالی څو ورو 150 دا دی 150 به موږ تاسو ولیکو دلته 150 درجې او د شپږ د زاویې پراخوالی 10 درجې سول دا د 10 درجې. داخلي زاویه ټول معلومې سولې دا یې 1.5 10 دا خلاص. اوس خارجي متبادلې زاویې باید موږ تاسو چې کړو معلوم کړو. تاسو وګورئ په خارج کې موږ 1 نمبر زاویه، 2م نمبر زاویه، 8م نمبر زاویه، 8م نمبر زاویه لرو. پوهیږو چې یو د 2 سره متبادل آلات لري او 2 د 8 سره چې متبادلې زاویې دي. اوس 2 هم نامعلومه ده او 8 هم نامعلومه ده. نو موږ باید د یو بلې زاویې څخه کومک واخلو تر څو چې یا د 2 پراخوالی معلوم کړو یا د 8 زاویې پراخوالی معلوم کړو. نو هغه به کومه زاویه وي؟ تاسو راته ووایاست د متقابل البراس زاویه په کومک. متقابل البراس د متقابل البراس د متقابل براس زاویې پر اساس موږ دغه خبرې کولی سو. کوم خبرې دغه دی د متقابل براس زاویې په مقابل کې پر اساس موږ ویلی سو چې د 4 نمبر زاویې پراخوالی مساوي دی د 2م نمبر زاویې پراخوالی. 4 نمبر زاویې پراخوالی مساوي دی د 2م نمبر زاویې پراخوالی سره. دا یوه خبره. بل د متقابل براس له مخې موږ ویلی سو چې د اول نمبر زاویې پراخوالی مساوي دی د 3م نمبر د زاویې د پراخوالی سره. بل د متقابل براس له مخې موږ ویلی سو چې 6م نمبر او 8م نمبر زاویې سره مساوي دي. 6م نمبر زاویه مساوي دی د 8م نمبر د زاویې سره. بل کومه خبره کولی سو؟ بل موږ ویلی سو چې د 5م نمبر زاویه او 8م نمبر زاویې سره مساوي دي. 5م نمبر زاویه مساوي دي د 8م نمبر د د زاویې سره. اوس نو ښه ماته متوجه سئ. ګورئ په 4 خو سره مساوي دي. د 4 زاویې پراخوالی څو دی؟ د 4م نمبر زاویې پراخوالی 10 درجې دي. څرنګه چې 4م نمبر د 2م نمبر سره مساوي دي نو د 2م نمبر زاویې پراخوالی به هم څو درجې سي؟ 10 درجې سي. دا دی د 2م نمبر زاویې پراخوالی موږ تاسو معلوم کړل څو درجې سوله؟ 10 درجې سوله.
بالکل صحیح شو. څرنګه چې یو اول نمبر زاویه مساوي دی د دریم نمبر زاویې سره، ولې چې متقابل براس دي. تاسو وګورئ په دې ځای کې دریم نمبر زاویه مو څو درجې دي؟ دریم نمبر زاویه مو 150 درجې دی. نو اول نمبر زاویه به مو هم څو درجې سي؟ 150. ځکه چې اول او درې یو بل سره مساوي دي، اساس یې څه دی؟ د متقابل براس پر اساس. نو موږ وایو اول نمبر زاویه څو درجې سوله؟ 150 درجې سوله. دا څلور سره زاویه معلوم سوله. د دغه راز راځي په دا دوهم راز کې دوې زاویې معلوم داري دي او دوې نورې زاویې مجهول دي یا نامعلومه دي. نو باید هغه زاویې پراخوالی موږ تاسو چی کو معلوم کو. سره کوم چې شپږم نمبر زاویه د اتم نمبر د زاویې سره مساوي دي او د شپږم نمبر زاویې پراخوالی څو درجې دي؟ شپږم نمبر راته ووایاست 10 درجې. آفرین، شپږم نمبر زاویه 10 درجې پراخوالی لري. نو اتم نمبر زاویه به څو درجې پراخوالی ولري؟ راته ووایاست 10 درجې. بالکل صحیح شو. نو دا دی د اتم نمبر زاویې پراخوالی څو 10 درجې شو. دلته راسئ، موږ وایو پنځم نمبر زاویه د اووم نمبر د زاویې سره مساوي دي. پنځم نمبر د اووم نمبر سره مساوي دي. اوس موږ وایو په شکل کې پنځم نمبر زاویه څو ده؟ پنځم نمبر زاویې پراخوالی 150 درجې دي. نو اووم نمبر زاویې پراخوالی باید څو سي؟ 150 درجې سي. نو دا دی د اووم نمبر زاویې پراخوالی موږ معلوم کړل 100 درجې 50 درجې. په شکل کې تاسو وګورئ د اتو سرو زاویو پراخوالی موږ چې کړل معلوم کړل. ګران شاګردان، دریم سوال ستاسو د مکتب د تمرین کتاب سوال دی. تاسو اوس خو انشاءالله په دا دواړو مثالو کې ښه مو زده کړل. کله چې د دوه موازي خطونه د یو قاطع خط په واسطه قطع سي، اته زاویې چې جوړیږي، په دا اتو زاویې کې که چیرې یوه زاویه هم راته راکړي، موږ دا نور 7 سره زاویې پیدا کولی سو. نو دا ستاسو کورنی کار دی، تاسو په خپل کتابچو کې حل کړئ. درنو لیدونکو، زموږ تاسو د متبادلې زاویې درس تر دغه ځای پورې و. تر بل درس مو پر مهربانه خدای مو سپارم. کامیاب